د ګیله پشتین جالبه او په زړه پورې میړانه. ګیله پشتین څنګه د شهید ملالې میوند نوم بیرته راژوندی کړ او څنګه یې د لر او بر پښتنو زړونه وګټل، دا ټول معلومات را سره د ویډیو تر پایه وګورئ. درنو کتونکو که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا چې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریاله او راپورټره اغلې ملاله میوند 13 ورځ جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېده. په هېواد کې ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارول. د دې سره سره د کوزې پښتونخوا پښتنو هم د اغلې میوند پر مړینه زیاته خواخوږي او همدارنګه غبرګونونه وښودل. د هغې له جملې څخه یو ګیله پشتین و. ګیله پشتین 13 ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس خپور کړ. په عکس کې ښکاري چې له ګیله پشتین سره په لاس کې یوه وړوکې نجلۍ ده. ګیله پشتین له عکس سره لیکلي الحمدلله د خدای رحمت دی، ښه راغلاست نړۍ ته ملالې میوند پشتین. ملګرو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان او د افغانانو مکار او بېرحمه دښمن نن زموږ د غورځنګ تکړه مبارزه او د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریاله ملالې میوند په ننګرهار کې شهیده کړه. نو د هغې په وجه ما د خپلې نوې پیدا شوې لور باندې د ملالې میوند نوم کېښود او همدارنګه تاسو هېڅکله زموږ د خویندو وروڼو د تعلیم او پرمختګ مخنیوی نشئ کولی، خو داسې جابر او بېرحمه حرکتونو تاسې به کومه ملاله ووژنئ. اغلې ملاله میوند د پنجشنبې پر سهار جلال آباد ښار کې دفتر لپاره لاره له خپل موټر چلونکي محمد طاهر سره یو ځای د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شوه. د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار والي ضیاءالحق قمرخیل د ملالې میوند له وژنې څو ساعته وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ولیکل نن مو له خپلې هغې ژمنې سره سم چې د خپلې شهیدې خور ملالې میوند له کړېدلې کورنۍ او د ننګرهار له پتمنو ولسونو سره کړې وه د مظلومې شهیدې قاتلین په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی ونیول. د ملي امنیت ځواکونو څخه ډېره زیاته مننه کوو. ښاغلي امرخیل همدارس زیاته کړه قاتلین به د قانون منګولو ته سپارل کیږي او شخصا به یې له قضایي او عدلي ارګانونو سره تعقیبوم چې د خپل جرم په سزا ورسیږي. همدارس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان وایي د ملالې میوند وژونکي او ورسره بل ملګری کس یې نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي. ښاغلی اریان وایي نیول شویو کسانو پر خپل جرم اعتراف هم کړی دی. ملاله میوند 15 کلنه وه او له تېرو 7 کلونو راهیسې یې په رسنیو کې کار کوو. نوموړي کلونه وړاندې ننګرهار کې د سختو شرایطو پر مهال رسنیو ته راغله. ملالې د انعکاس تلویزیون ترڅنګ په نورو رسنیو کې هم د کار سابقه لرله. هغې پر رسنیز فعالیت سربیره ټولنیز فعالیتونه هم کول او د میرمنو د حقوقو غوښتنې په برخه کې هم فعاله وه او اوس مهال د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې پر زده کړو بوخته وه. ملاله میوند د کرکټ مبصره هم وه او د افغان کرکټ لوبډلې پر سیالیو به یې تبصرې کولې. نوموړي 13 شپږیزه لیګ کې هم خبریاله وه چې د لوبو ډګر کې نندارچیانو ته پر لوبو تبصرې کولې. د ملالې ورور حماد وایي د خور په وژل کېدو سره له خپلې مبارزې نه په شا کېږي. دی وایي زما د میوند لوی ارمان په هېواد کې سوله وه او دا ارمان یې ګور ته یووړ. زه به انشاءالله هڅه کوم چې د هغې ټول ارمانونه پوره کړم او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوم.